سبا به موږ به هم دقسې والا پلانکې ولي الله مړ شو ولا ولي الله مړ شو ولا پلانکې مړ شو پلانکې مړ شو پلانکې دقه حال زمونږ هم دی نو الله تعالی دې موږ هغه وبخي او موږ له د خدای پاک دا دنیا هم ښایسته کړي هغه دنیا هم هغه هم خدای ښایسته کړي موږ هم ښایسته کړي. ها ملګرو قلیل تاسو ټول به ډېر زیات ښه پېژنئ یو مشهور ټیک ټاکر دی او دا وخت د هغې په هکله باندې یو خبر په سوشل میډیا چلیږي په کوم کې چې ویلی کېږي چې قلیل هغه وفات شوی دی. د دې حقیقت څه دی د یو څو ورځو نه به تاسو په ټیک ټاک ګورئ کم د ناجوړتیا یعنی کم د بیمارۍ کم ویډیو چې دی هغه چلیږي او په هغه ویډیو کې چې کم دی د هغه په مخ دانې دي نه علاوه نور داسې اثرات وي بیا په خلکو دا جوړ کړي چې د دې کینسر یا داسې یو بله غټه بیماري ده. نو د مرګ په هکله که مونږ ووایو اوس ما د هغې نه ټیک ټاک کم اکاونټ چې دی هغه وکتو او ویډیو چې دا هغه یې اوس اپلوډ کړی ده. د مرګ په هکله کوم خبر چې دی هغه مسلسل یعنی سراسر چې کم دی هغه دروغ دي. بل طرف ته د بیمارۍ په هکله باندې داسې واضح پیغام نه دی راغلی چې څه قسمه بیماري درته کیدی شي خو مختلف خلک دي او داسې پروپیګنډې چې کوم دي هغه یې پسې جوړې کړي دي. نو کوم دغه ویډیو او دغه معلوماتو ما غوښته تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملاقات کوو. الله حافظ.